سلامونه احترامات د کیوټ مانو یو داسې ویډیو تاسو سره شریکوم چې په دغه ویډیو کې هغې کوم پرایویټ کوم خبرې کړي دي، کوم چیټ کړي دي، کوم وایس میسیجونه کړي دي، دغه ټول به تاسو په خپلو سترګو وګورئ چې هغه د 1,000 روپۍ غواړي او دغه کس ته څه ویلي دي. دوستانو کیوټ مانو به تاسو پیژنئ چې یو ډېره مشهوره ټیک ټاکره ده. څه وخت وړاندې د هغې په سوشل میډیا باندې داسې څه لانجې شروع شي خپل خاوند سره چې بیا خبره تر دې حده راورسېده چې د خاوند نه طلاق اخیستو. خو په دغه دوران کې د دې څه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل شولې. دغه ویډیوګان وایرل کېدو سره د دې یو وایس میسیجونه یو ټیکسټ لیک شو په سوشل میډیا باندې چې په هغې کې دا وایي چې زه به صرف 2 یا 3 ګنټې در سره تېروم او د 2 یا 3 ګنټو به ماته 2 لکه یا 3 لکه روپۍ راکړې. بیا ورته مقابل کوم کس چې دی هغه ورته دا خبره کوي چې ټوله شپه ورسره وکړه. هغه وایي چې ټوله شپه به راسره کوي، خو دا ورته په جواب کې وایي چې ټوله شپه نشم کولی، ټوله شپه چې دی زما د خپل خاوند نه بغیر نشي تېرېدی، ځکه چې وایي خاوند مې راباندې چاپې وهي او د خاوند نه بغیر زه داسې کارونه نشم کولی. نو دوستانو اوس معلومه نه ده چې دی د خاوند نه پټ د خپل جسم فروشي کوله او که نه د خپل خاوند په خوښه باندې کوله. خو ښکاره او جاره خبره دا ده چې نن سبا هر څوک دا کارونه کوي نو هغې کې د فیملی ښه مکمل سپورټ وي، د فیملی لاس یې پکې، ځکه چې یو کار هم د فیملی د سپورټ نه بغیر نه کېږي. نو دی چې دا کار کولو دا هم د خپل خاوند په مرسته به یې کولو، خو چې اوس یې خاوند سره لانجې شروع شوي دي او تر دې حده پورې چې د خاوند نه د طلاق غوښتنه هم کړې ده. نو اوس دوی دا میسیجونه سوشل میډیا ته راځي، مختلف قسم کسان چې دا میسیجونه سوشل میډیا ته راوړي. موږ به دا ووایو چې ډېره د شرم د افسوس خبره ده. د دنیا نور قومونه چې دي هغوی لګیا دي په ساینس کې، په انویشن کې ترقي کوي، خو پښتانه چې دي پښتانه بس صرف په همدې کې اخته دي چې په کومه طریقه باندې د یو بل مور خور وکنځو او یا په کومه طریقه باندې د یو بل بې عزتي وکړو او یا جسم فروشي وکړو.